السلام علیکم خوږو دوستانو، ښه راغلاست. امید لرم چې ټول به روغ و جوړې. خوږو دوستانو، که چیرته ستاسو سره ستاسو د فیسبوک فرینډز لیست ډېر زیات غټ وي، تاسو سره 15,000 ملګري وي، 2,000 ملګري وي، 2,500 ملګري وي، او دغه ټول خوږو دوستانو تاسو سره اکټیو یعنې فعال نه وي. خوږو دوستانو، زه ښه مثال تاسو ته د دې آی ډي در کوم. په دې کې 4,999 فرینډز یا ملګري دي. کله چې ستاسو د فیسبوک ملګري ټول فعال نه وي، فعالیت ونه لري، لایک کمنټ ونه کړي، پوسټونه ونه کړي، نو دې سره خوږو دوستانو وخت تر بلې ستاسو آی ډي هم فریز کېږي او ستاسو آی ډي به هم مخکې نه ځي. اصلي هدف خوږو دوستانو له دې ویډیو نه دا دی چې موږ څنګه کولی شو د خپل فیسبوک نه غیر فعاله ملګري یا ان اکټیو فرینډز ختم کړو. خوږو دوستانو، د هر کار خپل طریقه کار وي. که چیرته خوږو دوستانو زه خپل فیسبوک داسې راخلاص کړم او بیا لاړ شم خپل پروفایل ته، پروفایل باندې کلیک واخلم او داسې لاندې راشم، دلته کې خپل فرینډ لیسته یا خپل د ملګرو لیسته فرینډز کې خوږو دوستانو که چیرته زه سی آل فرینډز باندې داسې کلیک واخلم او زمونږ د ملګرو دغه لیست زمونږ سره راخلاص شي، نو دلته خوږو دوستانو بالکل مونږ ته پته نه لګیږي چې زمونږ کوم ملګري دلته کې اکټیو دي او کوم ان اکټیو دي. زما د خبرې مطلب دا دی خوږو دوستانو چې دلته مونږ فعاله او غیر فعاله ملګري نشو معلومولی. نو بیا هم یادونه کوم خوږو دوستانو چې د هر کار خپل طریقه کار وي. اوس که چیرته زه وغواړم خوږو دوستانو چې د دې آی ډي نه غیر فعال ملګري ټول ان فرینډ کما ختم کړم او هغه کسان چې خوږو دوستانو اکټیو دي یعنی فعال دي هغه پرېږدم. نو دې لپاره خوږو دوستانو څه کول پکار دي؟ ډېره یو اسانه طریقه خوږو دوستانو زه تاسو سره شریکوم. ځینې دوستان ورته د پلی سټور نه یا د ګوګل نه اپلیکیشن ډاونلوډوي. تاسو د یو اپلیکیشن ضرورت هم نه لري، ځکه خوږو دوستانو دغه اپلیکیشن ستاسو په موبایل کې شته ده. خوږو دوستانو، هغه اپلیکیشن چې تاسو په دغه کار سره رسولی شي هغه ګوګل کروم دی. ګوګل کروم په ټولو موبایلونو کې بای ډیفالت د کمپنۍ نه راځي. تاسو به خوږو دوستانو ګوګل کروم داسې خپل راخلاص کړئ. کله چې ګوګل کروم راخلاص کړئ، بیا به خوږو دوستانو تاسو لاړ شي او دلته کې به فیسبوک خپل راخلاص کړئ. وګورئ خوږو دوستانو، زه دلته راغلم او د برخه کې فیسبوک ما سرچ کړئ. تاسو به هم داسې facebook.com ولیکئ او هغې نه وروسته به سرچ ورکړئ. کله چې خوږو دوستانو ستاسو فیسبوک را خلاص شو په ګوګل کروم کې، کله مخکې نه تاسو کوم آی ډي لاګین کړي وي نو آی ډي به تاسو ته په سر کې راشي. او که چیرته خوږو دوستانو ستاسو آی ډي نه وي لاګین شوي، نو دلته ډایرکټ خوږو دوستانو ستاسو نه ستاسو آی ډي غواړي او ستاسو پاسورډ غواړي. خوږو دوستانو، مونږ خپل آی ډي کله ناکله په ګوګل کروم کې هم راخلاصو، نو دلته کې د آی ډي زما سره راغلی ده. زه به راشم خوږو دوستانو د آی ډي باندې به داسې کلیک واخلم. د کلیک نه وروسته وګورئ خوږو دوستانو زما نه پاسورډ غواړي. زه به راشم او د برخې نه به تیار خپل پاسورډ داسې واچوم. له دې نه وروسته خوږو دوستانو چې ګوګل کروم فیسبوک کې تاسو خپل آی ډي ولیکله، پاسورډ مو ولیکو، بیا به یې لاګین کړئ. له دې نه وروسته خوږو دوستانو تاسو به داسې اوکې باندې کلیک واخلئ. کله چې خوږو دوستانو ستاسو آی ډي په ګوګل کروم کې دغسې راخلاصه شوه، بیا به تاسو دغه سر ته راشئ. دلته یا تاسو ته 3 ټکي سر په سر ښکارېږي او یا خوږو دوستانو تاسو ته دغه نښه راځي. په دې باندې به داسې کلیک واخلئ. د کلیک نه وروسته وګورئ خوږو دوستانو ډیسکټاپ سایټ ستاسو مخ ته راځي. ډیسکټاپ سایټ باندې به داسې کلیک واخلئ. د کلیک نه وروسته وګورئ خوږو دوستانو ستاسو آی ډي به داسې راخلاصه شي لکه څنګه چې کمپیوټر کې راخلاصوئ. له دې نه وروسته وګورئ خوږو دوستانو تاسو به راشئ دغه براوسر ته. د براوس باندې به داسې کلیک واخلئ او دلته وګورئ خوږو دوستانو دغه پنسل نښې باندې به داسې کلیک واخلئ. د پنسل کار دا دی خوږو دوستانو چې تاسو ته دغه لینک ایډیټ کوي، نو دلته وګورئ خوږو دوستانو دغه لینک ایډیټ کې به تاسو راشئ، بیا به تاسو خپل دغه کرسر یا دا نښه دلته راوړئ، دا کوم چې د کیبورډ کرسر دی. نو دلته وګورئ خوږو دوستانو دې ځای کې به تاسو ولیکئ WEB ډاټ، دغومره به ولیکئ، د ام په ځای به WEB ولیکئ او بیا به خپل آی ډي خوږو دوستانو داسې سرچ کړئ. ستاسو آی ډي به بالکل داسې راخلاصه شي لکه څنګه چې تاسو د خپل کمپیوټر په کروم یا بل براوسر کې راخلاصوئ. له دې نه وروسته وګورئ خوږو دوستانو موږ سره فیسبوک ډایرکټ هم برخه راغله. اوس زموږ ټول کار پروفایل سره دی. تاسو به خوږو دوستانو خپل د پروفایل په تصویر باندې داسې کلیک واخلئ تر څو چې خوږو دوستانو د هم په ځای ستاسو پروفایل تاسو سره راخلاص شي. اوس وګورئ خوږو دوستانو دا زمونږ اوماغه فیسبوک آی ډي ده چې زمونږ پروفایل دلته کې راخلاص شو. دلته وګورئ خوږو دوستانو دا به زه لږ داسې تاسو ته زوم کړم. دې برخه کې وګورئ خوږو دوستانو پوسټ اباوټ فرینډز. تاسو به دغه فرینډز ټب باندې داسې کلیک واخلئ.
او لږ انتظار به وکړئ چې خوږو دوستانو تاسو ته ستاسو د فرینډس یا د ملګرو برخه راخلاصه شي. وګورئ خوږو دوستانو دا برخه زموږ سره راخلاصه شوه. اوس دلته خوږو دوستانو سهولت دا دی چې دغه زمونږ ملګري یا فرینډس دي. په دې کې اوس خوږو دوستانو مونږ ته پته لګیږي چې کوم ملګري زمونږ اکټیو یا فعال دي او کوم ان اکټیو یا غیر فعال دي. وګورئ خوږو دوستانو تاسو به د فرینډ لیست کې داسې لږ لاندې راشئ. دلته اوس وګورئ خوږو دوستانو زه راځم داسې او تاسو ته ښیم چې کوم ملګري زموږ سره غیر فعال دي. دا آیډي وګورئ خوږو دوستانو دا بالکل د فیسبوک نه ختمه شوې. فیسبوک دا آیډي بین کړې ده او زموږ سره اوس هم فرینډ دی خوږو دوستانو. نو دغه آیډي خوږو دوستانو باید مونږ له دې ځای نه داسې ریموو کړو. خوږو دوستانو اوس که چېرته مونږ غواړو چې دغه کس خپل د فرینډ لیست نه ختم کړو ان فرینډ یې کړو تاسو به دغه 3 ډاټ باندې داسې کلیک واخلئ او بیا به خوږو دوستانو ان فرینډ باندې داسې کلیک واخلئ. دغه میسج چې راځي دا به داسې کنفرم کړئ. اوس وګورئ خوږو دوستانو دغه کس زموږ سره ان فرینډ شو. زه بیا هم داسې لاندې راځم او دلته ګورم چې نورې ډیسیبل آیډي هم شته زموږ سره که نشته. دلته وګورئ خوږو دوستانو دغه یو آیډي هم غیر فعاله ده. دا هم باید زه ان فرینډ کړم او خپل د فیسبوک نه یې لرې کړم. نو دلته وګورئ خوږو دوستانو د 3 ډاټ یا 3 نقطو باندې داسې کلیک اخلم. دوستانو دلته کې به زه د ان فرینډ باندې داسې کلیک واخلم. زه به لږ تاسو ته زوم هم کوم تر څو چې تاسو ته واضح معلوم شي. دوستانو ان فرینډ باندې زه داسې کلیک اخلم او له دې نه وروسته وګورئ خوږو دوستانو تاسو ته دغه میسج چې راځي دا به داسې کنفرم کړئ. نو دا کس هم زموږ سره ان فرینډ شو. همدغسې به خوږو دوستانو تاسو مکمل خپل فرینډ لیست چک کړئ. ټول هغه کسان چې ان اکټیو دي یا ډیسیبل دي هغه به خوږو دوستانو تاسو ان فرینډ کړئ او د دغې کسانو په ځای به خوږو دوستانو نور هغه کسان چې تاسو ته یې ریکویسټ رالیږلی وي هغه به اکسپټ کړئ. نو هغوی به تاسو ته لایک او کمنټ درکوي، پوسټونه به کوي او ستاسو آیډي به هم مخکې ځي. خوږو دوستانو دا وه یو ډیره زبردست او بهترینه طریقه چې په دغه طریقه باندې تاسو کولی شئ ټول خپل غیر فعاله ملګري د فیسبوک نه ختم کړئ او پر ځای نوي کسان ځان سره فرینډ کړئ. امید لرم خوږو دوستانو چې له دې ویډیو نه به هم څه زده کړي وي. ویډیو مخکې د خپل ملګرو سره ضرور شریکه کړئ. ښه وخت، الله پامان.